د جرمني ژبې اکوزاتیف را سره په 2 دقیقو کې زده کوي. لومړی خو ځان په دې پوه کوئ چې کله هم یوه جمله کې یو شی یا یو څوک مستقیم مفعول وي هغه باید اکوزاتیف حالت کې وکاروئ. مستقیم مفعول په دې معنی د بیلګې په ډول زه ډوډۍ خورم. د ډوډۍ خوړلو فعل زه ترسره کوم مستقیما په ډوډۍ ترسره کیږي. ډوډۍ مستقیم مفعول ده، اکوزاتیف حالت کې باید ولیکل سي. یا زه هغه سړی وینم. د لیدلو فعل زه ترسره کوم په هغه سړي ترسره کیږي. سړی مستقیم مفعول ده. اوس کله هم چې تاسو دا نوم په اکوزاتیف حالت کې لیکئ د معینو یا بشتمت نومونو لپاره باید د دن دی داس دی ارتیکل وکاروئ. نظر په جنسیت چې نارینه جنسیت په آبي رنګ ښودل کیږي په کتابونو کې، ښځینه جنسیت په سور، خنثی جنسیت په زرغون رنګ او د جمع حالت په نارنجي رنګ باندې. که چیرې نوم په نامعین حالت کې یا اون بشتمت حالت کې د عینن عین ارتیکل ورته کاروئ. که چیرې منفي حالت کې وي کاینن کاین او که چیرې د ملکیت حالت کې وي ماینن داینن ماینه داینه او همداسې پسې ورځه. یوازې ارتیکل تغییر نه کوي، صفت هم تغییر کوي چې د صفتو په اړه به بیا جلا ویډیو کې بحث وکړو. اکوزاتیف حالت د وین او واس پوښتنو ته ځواب ورکوي، یعنی څوک یا څه شی. د بیلګې په ډول ich esse einen Apfel. زه یوه مڼه خورم. Was esse ich؟ څه شی خورم؟ einen Apfel. Die Polizei hat den Mann gesehen. پولیس هغه سړی ولیده. Wenn څوک یې ولیده؟ den Mann. Er sucht seinen Schlüssel. هغه خپله کیلي لټوي. Was څه شی لټوي؟ seinen Schlüssel. Wir haben das Auto repariert. موږ د موټر ترمیم کړ. Was das Auto. اوس که چیرې دغه نومونو په ځای باندې ضمیر وکارو له mich dich in sie es uns euch sie ضمیرونه کار اخیستلی سو. د اکوزاتیف حالت د ځینو خاصو پریپوزیشنونو وروسته هم کارول کیږي چې مکمل تشریح او درس یې زما د یوټیوب په چینل کې پروت ده. تاسې هم راته ښکلي مثالونه په کمنټ کې ولیکئ چې نور هم له هغو نه یو څه زده کړي.